رب العالمین په انسان باندې یو ذمہ داری لازمه کړې ده چې انسان به هغه ذمہ داری خامخا سرته رسوي او پوره کوي به. هغې ته په عربی کې امانت وایي، او که انسان هغه ذمہ داری پوره نه کړه نو دې ته عربی کې خیانت وایي. زمونږ دا خلق عموما امانت دې ته وایي چې څوک چا سره پیسې کیږي او هغې وله محفوظ وساتي، او خیانت دې ته وایي چې څوک چا سره شي کیږي او هغې وله ګډوډ کړي. مونږ دې ته امانت او خیانت وایي. عربی کې دې ته چې څوک چا سره پیسې کیږي او هغې وله محفوظ کیږي یا نور مال ورکړي او هغې وله محفوظ وساتي نو دې ته ودیعت وایي. دا یو خاص شی دی. امانت یو عام شی دی. امانت دې سره هم لګي چې دا چا سره پیسې کې دی او مال کې دی، دولت کې دی، کتابونه کې دی، جامې کې دی، کور کې دی، او دې دله محفوظ وساتي، ټګي دوکه ونه کړي. دې ته امانت وایي. او ذمہ دارۍ ته په حقیقت کې امانت وایي. د چا راز چا سره پروتي هغه راز ښکاره نه کړي، دې ته امانت وایي. المجالس بالامانه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مجلس کې څوک یو بل سره خبرې کوي نو دې به دا خبرې محفوظ ساتي، بل ته به نه وایي. المجالس بالامانه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسه یو بل سره خبرې کوي او ناګانه دا یو داسې شاته وګوري، د دې خبرې مقصد دا دی چې دا خبره زه پټه ساتل غواړم، دا به ګوره چاته نه کوي، خبره به نه ښکاره کوي بل ته. البته د دریو څیزونو اجازت پکې شته. یو دا چې په یو مجلس کې څوک د چا د مرګ صلاح مشورې کوي پټې، نو هغه ته ښکاره کړه چې دا بل مسلمان وینه بچي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د بدعملۍ مشورې کوي، نو ښکاره کړه چې هغه انسان خپله لور خور محفوظ کړي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د ضرر او د ډاکې او د دوکې مشورې کوي او ته پې خبر شوې، نو هغه سړی خبر کا یا خبره ښکاره کړه چې هغه بل مسلمان بچ شي. د دې نه علاوه المجالس بالامانه، مجلس کې چې څوک خبرې کوي ابه ساتې، ابه بار نو باسي. ذمہ دارۍ ته وایي. پتا یو ذمہ داري راله هغې ته امانت وایي. قرآن شریف کې رب العالمین چې دا کوم آیت ذکر کړی دی، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، وی مونږ په اسمان یو ذمہ داري ور واچوله. انسان نه مخکې اسمانونو ته ووایي په تاسو یو ذمہ داري چې ما به پوره کوئ. خو څنګه ذمہ داري؟ هغه تکویني ذمہ داري نه، خو اوس هم په دې کائناتو کې د خدای شته. نور لګیا د خپل حرکت کوي، سپوږمۍ لګیا د خپل رڼا ورکوي. نه تکلیفي چې ته به مکلف یې، که دا ذمہ داري دې پوره کړه نو زه به خوشحاله شم او خوشحالی به در کوم، هر څنګه خوشحالی چي. او که هغه ذمہ داري دې پوره نه کړه نو بیا به زه خفه یم، عذاب به در کوم، هر څنګه عذاب چې به درله درکړم. خدای پاک ورکوي که نه؟ غر له خدای عذاب نه ورکوي، ټوکړې ټوکړې یې کوي. کائناتو کې خدای کوي، ځمکې له خدای بعضې وخت سزا ورنه کړي. د خدای په نس چې کومه سزا ده، مخلوق له سزا ورکوي، خو اثر یې ځمکې ته ورسېږي، ځمکه ټوکړې ټوکړې شي، ختمه شي، وغورځېږي دریاب ته، اوبو سره وبهېږي. او ځمکې له خدای راحت او خوشحالي م ورکوي، هغې کې زرغونه پیدا کړي، بوټي پکې پیدا کړي، ونې پکې پیدا کړي، او ځمکې له خدای راحت ورکوي، مونځ پې کېږي. کمه ځمکه چې په هغې مونځ کېږي، په کمه ځمکه چې قرآن تلاوت کېږي، په کمه ځمکه چې دینداري کېږي، دا ځمکې له خدای په دنیا کې جنت ورکړه. دا ښه ځمکه ده، بهترینه ځمکه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر البقاع مساجدها، په ټولو ځمکو کې بهترینه ځمکه جوماتونه دي. وشرها سواقها، او په ټولو ځمکو کې خرابه ځمکه د بازار ده. ولې؟ دوکه پکې کېږي، دروغ پکې ویلې کېږي، د خدای په نوم قسم په دروغه پکې خوړلې کېږي، سودي کاروبار پکې کېږي، ټګي پکې کېږي، ذمہ داري پکې څوک نه پوره کوي. نو ګوره ځمکه بعضې
دا قسمان ته وی ذمہ داری در کوم ادي پوره کړه بیا به زه خوشحاله یم بیا به تام خوشحالم هغه هر څنګه چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت ته هر څه چې الله ته معلومه ده او که دا ذمہ داري دي پوره نه کړه بیا به خفه یم سزا به در کوم ځمکې وی نه دا نشم کولی ما دا تکوینی تابعداري ډیره ده چې ما کې اسمان وی نشم کولی دا تکوینی ذمہ داري ډیره ده چې په ما کم بستا پیدا کړی مو کم کار لاغه وکوم او نور هغه نشم کولی تکلیفي چې ګنې جنت برکه یا دوزخ یا خوشحالېږي او خفه کېږي به دا نشم کولی مشوره ورسره کوله زورې پې نه چله بیا ځمکې ته وایي چې تاله یو ذمہ داري در کوم هغه ذمہ داري دي پوره کړه خوشحاله به او د خدای خوشحالي جنت هم کیدی شي هر څه کیدی شي هر څه کیدی شي او که دې پوره نه کړه نو سزا به در کوم ځمکې وایي نه الله دغه تکویني ذمہ داري ډېره ده چې دا ځکه زرغونه ده له کومه د ستا د مخلوق له ګردي را باندې یا نورې فایدې دې را کېښودې دي منافع بس دا ډېره ده نشم کولی دغه نشم کولی ستا غصې ته نشم ټینګېدی اسمانه مو ځمکې مو ستا قهر ته نشم ټینګېدی یا به ذمہ داري پوره کړی شم یا به پوره نه کړی شم بیا غر ته ووې چې تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمہ داري اچوم هغه م وکړله پوره م کړله نو زه به خوشحاله یم او خوشحالی به درله در کوم هغه م ونه کړه زه به بیا خفه یم او بیا به مو رانیسمه نه بس الله چې دا کم څه دی را باندې ذمہ داري اچولې تکویني دا ډېره ده دغه تکلیفي نشم کولی هسې نه چې ته هغه پوره نه کړو بیا دوزخ ته او ستا قهر ته به خدای څوک ټینګېږي اوس چې کومه ذمہ داري الله انسان چې په یو شي ذمہ داري اچوي د هغې وس ورکوي لکه تا ته یم ورشه بازار ته لاړ شه او ماله سبزي راوړه نو زه به تاله د بازار د تلو بندوبست کوم یا به موټر سایکل در کوم یا به کرایي در کوم او پیسې به هم دله در کوم چې ورشه راوړه او چې نه ته شلې او یا تا سره تلو طاقت نی تا نشم لېږلی بازار ته او بازار لرې دی تا سره کرۍ نشته او زه در نه کم یا تا سره سایکل موټر نشته او زه در نه کم نو دا بیا غلطه شوه نو خدای چې ذمہ داري اچوي د هغې د ذمہ دارۍ طاقت به ورکوي خو بیا به اختیار هم ورکوي کولی شي که نشي کولی هغې درې واړو وی الله نشو کولی واشفقن منها باس ویرېدل اوهو هسې نه پوره نه کړو غرق به شو خدای ستا کائنات ستا غرونه اسمان او ځمکه قهر ته کوم دی ټینګېدی شي بیا الله انسان ته وایي تا باندې یوه ذمہ داري اچوم کولی شي که نشي کولی تکویني نه تشریعي ذمہ داري تکلیفي ذمہ داري که دې وکړه خوشحالي او جنت به در کوم او که دې ونه کړه بیا به نه در کوم بیا به عذاب در کوم الستو بربکم قالو بن کوم انسان سینه وړه بوله الله راواچوه کولی شي کولی شم راواچوه وحملها الانسان اوس الله دا ذمہ داري کوم ځای اچولې ده آدم علیه السلام د شان یې ویستل اچولې ده او که عالم الارواح کې اچولې ده جنتونو کې را یو ځای کړي دي اچولې ده کوم وخت کې الله ته پته ده خو الله قرآن کې وایي زه تابعدار راواچوه انه کان ظلوما جهولا ما ته مخکې نه ده ما په علم کې پته وه الله وایي چې دا ډېر ظالم دی دی دروغ وایي دی به دا کار نه کوي دا ناپوهه دی پوه نه دی دا ډېر ناپوهه دی دا د مخکې نه ده کې جهالت پروت دی بس ګوره څومره زر یې فورا شی قبول کړه اوس دا ذمہ داري به څوک پوره کوي دا به څوک پوره کوي نشي پوره کولی هغه ذمہ داري رسول الله مبارک د هغه صحابه پوره کړې ده او موږ ته ویلي دي چې پوره کوي او اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے مؤمنانو ګورې خدای او د خدای رسول سره خیانت ټګي مه کوئ چې کومه ذمہ داري پوره کړې ده هغه در باندې اچولې ده هغه پوره کوئ پوره کوئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدای سره به هم ټګي نه کوئ ذمہ داري به پوره کوئ د خدای رسول سره به هم ټګي نه کوئ ذمہ داري به پوره کوئ ځان سره به هم ټګي نه کوئ ذمہ داري به پوره کوئ دا به خامخا ذمہ داري پوره کوئ وانتم تاسو خیانت کوئ دا پوره نه کوئ لا تعلمون او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وایي واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه د دې ذمہ دارۍ په لاره کې به مال رکاوټ جوړېږي بچي به رکاوټ جوړېږي دا به رکاوټ جوړېږي وان الله عنده اجر عظیم مال بچو ته مه ګوره خدای ته وګوره اجر به خدای درکړي اوس یو څو د ذمہ دارۍ خبرې درته کوم موږ وایه امانت دې ته وایي پیسې ورکړه دا به محفوظ وي
مال ورکا دا به محفوظ نه، په هر چا ذمہ داری ده. د ټولو نه مخکې په ما دا ذمہ داری ده چې زه به الله چې کوم عقیده ما ته ویلې ده هغه عقیده به خپله محفوظ ساتم. مونځ کې یو ذمہ داری په ما او په تا دا به پوره کوې. د مونځ هغه ذمہ داری مونږ پوره نه کړه، ډېره پوټینۍ ذمہ داری ده مونږ پوره نه کړه. د مونځ هغه څه ذمہ داری ده؟ 2 رکعاته مونځ، تفسار 4 د ماسپښین، مازدیګر، ماسخوتن 3 د ماښام. دا به په هغه طریقه کې په کومه طریقه رسول الله مبارک کړی دي. صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر نمونه د اسوه حسنه چې زه څنګه مونځ کوم هغسې به کوې. هغسې وکړه. درز او دروزم جوړ کړی مونځ ته ماړو سوچ ونه. د 100 روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کوو لټو چې خراب رانه کړي، او د کروڑونو روپو مونځ کې مونږ پکې سوچ ته کوو. او هغه نور امانتونه توبه وباسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کوي د مکې نه مدینې منورې ته، د کافرو د لاسه هجرت کوي. د مکې خلک یې ټول دشمنان دي، په وطن کې نه پرېږدي. او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره پردي مالونه پراته دي، امانت. دغه وخت د پیغمبرۍ نه مخکې امین و امانتګر، او د نبوت نه مس وروسته امین دی امانتګر. د کافرو مالونه ورسره پراته دي. حضرت علی رضی الله عنه یې راوسته او په خپل بستر یې سملو. وی علي زما په دې بستر سمله، کافرانو بېګا اراده کړې ده په ما په کور به حمله کوي. جبریل علیه السلام د کافرانو د میټینګ ټولې خبرې حضور پاک ته راورسولې. رسول الله مبارک علي پرېښود، وی موږ به د شپې وځو او ته به سهار وختي چې ما سره څومره امانتونه دي د هر چا چې دي د کافرانو مشرکانو د هر چا به خلکو ته واپس کړي، نو موږ پسې راځه مدینې منورې. اوس داسې وخت کې دې ته امانت وایي. وی به چې راشه دوی ما نه پرېږدي، په وطن کې مې نه پرېږدي، زما ملګري نه پرېږدي، وهي ټکوي، ما سره ظلمونه کوي، په شا راته لرې اچوي، د دوی دا مالونه غنیمت ته وړه نه ورکوم. دا امانتونه دا ځان سره مدینې ته وړم. لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د خپل هغه دشمن چې کلي وطن کې نه پرېږدي، د خپل هغه دشمن چې صحابه سره ورځي پورې ملنډې او ټوکه استهزا کوي، علي پرېږدي په خپل کټ. وي دا امانتونه به سهار واپس کې بیا موږ په سرې مدینې ته راځه. غزوه خیبر کې د خیبر جهاد دی. خیبر کې ټول یهودیان راغونډ شوي دي او د مسلمان خلاف سازشونه شروع دي. د مدینې یهودیان هم لاړل خیبر ته. خیبر ما لیدلی د مدینې منورې نه 160 او 170 کیلومیټر مزل دی. ما خیبر کتلی، قلاګانې پکې اوس هم شته چې کومې حضور پاک مبارک او د هغه صحابه فتح کړي دي. او اخري قلعه د غر د پاسه اوچته ده چې کوم حضرت علی رضی الله عنه فتح کړې ده. نو دا خیبر ته ټول یهودیان راغونډ شوي او د مسلمانانو خلاف یې سازشونه کول، زبردست سازشونه. غزوه خندق کې چې د مکې کافر رالل او حمله وکړه په مدینه منوره، د حویه ابن اخطب چې کوم د یهودیانو مشر و د هغه سلاکاري او د هغه سازش پکې په منځ کې په غطفانیانو وګرځېده، د اجرتي قاتلانو ډاکوانو. وی د خیبر چې څومره کجورې کال کې کېږي نیمې به تاسو له درکو، خو د مکې مشرکانو سره ملګري شي او په مسلمانانو حمله وکړي. دومره سازشونه یې کول. نو حضور پاک لاړ او په خیبر یې حمله وکړه. دی په خپلو قلاګانو کې بند شو. نبی علیہ السلام چې څنګه راغی دي سهار وختي پیغمبر مبارک حمله وکړه. دوی چاریانې په اوږه او پچې وسره به په لاسونو کې ځکه خو زمیندارانو چې نبی علیه السلام یې ولیدي محمد والله محمد والخمیس، دا خو محمد دی صلی الله علیه وسلم دی، لښکر دی وسره. او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل الله اکبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین. مونږ چې کلم په یو قوم حمله وکړو بیا ګټه زمونږ یې بربادي، د هغې زمانه او د هغې سار دا بیا تباه او بربادي. مونږ له به خدای فتح راکوي. مسلمانان ګیر چاپېره دي، محاصره د دوی د قلاګانو کړې ده. یو قلا فتح کېږي او چې کومه فتح کېږي نو دا یهودیان بلې له منډې وایي، فتح کېږي دی بلې له منډې وایي، بلا قلاګانې دي او ټولې قلاګانې محاصره دي، مسلمانان ته تاو دي. سخت وخت دی د خیبر، د بل په کلي حمله ده او یهودیان دي او سخته مقابله، داسې وړه مقابله هم نه ده او یخنیم ده او صحابه وږي هم دي، ډېر زیات وږي دي.
په پردي وطن کې ډوډۍ کم ده چې طالب څوک پخه کړي، تا سره غنم کم دي، مدینې نه خدان سره نشي وړی، اوړه کم دي ځان سره، ستوان متوان دا سیزونه ورسره دي. رسول الله مبارک یو ځل صحابه ډېر اوږي وي ستوان راغونډ کړي، چا سره یو کاسه، چا سره دوه کاسې، چا سره لږ، چا سره ډېر، هغه یو ځای کړل او بیا په ټولو باندې په شریکه تقسیم کړل. اوږي هم ډېر زیات دي. په یو قلعه کې یو شپونکی دی، اسود ورته وایي. اسود د ډېرو صحابو نومونه دي، اسود راعي ده ته وایي. شپونکی دی، د رنګ نم تک تور دی او د هغې افریقي ممالکو موږ ورته حبشه وایو، حالانکې حبشه د یو ښار نوم دی، د یو ملک نوم دی، نو خو هر تور ته خلک حبشیان وایي. د هغې علاقې تک تور دی او شپونکی دی. شپونکیان غریبانان خو جامې هم شلېدلې وي، څپلۍ هم نیمګړې وي یا وي یا نه، هغه به دا د خلکو چیلۍ ګډې سرولې په مزدورۍ باندې، د خلکو ګډې چیلۍ په مزدورۍ به یې سرولې. نو شپونکی هم په قلعه کې ګیر دی، ګډې چیلۍ هم ګیرې دي. دې شپونکي د خپلو خلکو ته ووایي چې دوه خبرې دي، یو خدا چې زه دلته ګیر یم او ګډې چیلۍ هم دلته ریګیا نشته، نو که ستاسو خوښ یي ده به دا ګډې چیلۍ بار وباسم، زه شپونکی سړی ما ته څوک څه وایي، نو دا ګډې چیلۍ به وسرومه. او قوم هم ورته وایي چې دا لاړ شه، دا ګډې چیلۍ سم دلته راته مري، ګیا نشته، نو دا بار وباسه، دا به مو سره او موږ له جاسوسي به مو کې دا محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان د وی ډېره ښه ده. ګډې چیلۍ خو د ده نه دي، د خلکو دي. لکه پخوا به دلته شپونکیانو، پخوا زمونږ په دې مونږ چې واړو دا شپونکیانو او دوی به دا شپانه به دا د خلکو به غواګانې او څاروي هر چا به څار وشړل، شپونکي به بوتل په دې مقبره کې او په دې پټو کې به یې سرول او مازدیګر به شپون هغه خپل څاروي راوستل، هر غوا هر څاروي به خپل کور ته ته. اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته، خو زمونږ علاقه کې اوس هغه دشتې لاړې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس څاروي ورسره کېږي. په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته. هغه چې ګډې چیلۍ راوستې، هغه غریب مزدور دی، پردی ګډې چیلۍ دي او هغه سړی د مسلمانانو خواله رالل. چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو، نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی؟ هغې له رالل، زه خو شپونکي یم، ګډې چیلۍ سروم، ما د جنګ سره کار نشته، خو تاسو نه تپوس کومه ستاسو بادشاه کوم ځای دی؟ وی زمونږ بادشاه هغه دی. بادشاه خو زمونږ نه دی او نه زمونږ بادشاه شته، خو زمونږ یو مشر دی، مونږ ورته رسول الله وایو، د خدای پیغمبر. نو خو مونږ څه بادشاه یو دا نظام نشته. وی هغه سره ملاقات زه کولی شم، زه خو شپونکی یم. بادشاهان خو هغه زمانه کې کسرا د فارس بادشاه، هرقل د روم بادشاه، د چا پلاره مو سره ملاقات نشو کولی، زه هغه سره ملاقات کولی شم. هغې وی بلکل کولی شي، کله چې ته غواړې ملاقات کولی شي. وی محل یې کوم ځای دی؟ ای بادشاه خو بل لوی محل دا دومره صحابه و مسلمانان چې راغلي، خو دا خو یو لوی بادشاهي محل وی. وی محل خو د هغې نشته، مخامخ د کجورو د پاڼو سپر دی، هغې کې هغه د ملاس دی. محل کوم دی؟ ګډې چیلۍ زما به امانتي، دا پرېږدم دلته. هغه صحابو ته یې پرېږده سري به ځه، که ته هغه سره ملاقات کوې هغې پورې مونږ ستا د ګډو چیلو څوکۍ کړه، هېڅ فکر چې ونه کړي. قسم په خدای صحابو کې مینه وه، رحم و پکې، په کافرانو هم رحم و چې کوم کافر به د اسلام خلاف سازش کو او کوم کافر به د پیغمبر خلاف سازش کو، نو بیا به اشداء علی الکفار، او چې داسې به نه وه نو کافرانو باندې به هم رحم کو. پیغمبر مبارک په خپله رحم کړی، خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نه، پیغمبر ته تکلیف نه، د پیغمبر او د قرآن او د دین خلاف سازش او ګستاخي نه، پروا نشته، خپل کار کوه. صحابه یې زه دا ګډې چیلۍ مونږ به څوکۍ کوو، ملاویږي ورشه هغه هغه کې ناست دی، د هغه کجورو د څانګو پاڼو لاندې ملاس دی، دی ورغې د بیا وی چې د سره اوس ملاقات کومه، نو د هغه سیکرټري به ناظم به بل به هغه سره به نوم لیکم، لکه څوک چې هله ګورنر صاحب هغه به ډېر ګران کار چې هلته ورغې وایي ستاسو پیغمبر سره به څنګه ملاوېږم؟ زمونږ پیغمبر سره وی او وایي دغه مخامخ ناست ورشه که. راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ورسره، حضور پاک ته وایي ته څه له راغلې؟ دا دومره خلک دې څه له راوړي دي راوستري، څه له راغلې؟ وایي زه دې له راغلی یم د خدای دعوت چلومه چې دا خلک یو الله ومني، دا مې مقصد دی، یو خدای ومني او الله له شریک نه ګڼي.
زمارونو د پیغمبر علیہ السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل. دا بنیادی عقیده ده. دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړي دي او تکالیف برداشت کړي صحابه او ښځې او بچي پرېښودي دي، قسم په خدای بنیادي همدغه عقیده ده. د مکې مشرکانو خدای منه شرک پې کوي، عقیده خرابه وه. څنګه شرک پې کوو؟ هغې به دا بوت دا زویره کوي، دا بیماری جوړوي، دا باران کوي او دا به د قیامت په ورځ موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي، د الله په دربار کې سفارش به کوي. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. د دې بوتان عبادت دی لکو چې خدای ته م نږدې کړي د قیامت په ورځ. ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وې، د هغې د بچو نقشې وې، د هغې د نیکانو چې هغوی ته کم نیکان ښکاره کېدل عبادت ګزار، د هغوی نقشې وې. دا خو د خدای نیازبین دي، د خدای خوښ دي، نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي. زمارونو دا د شرک عقیده ده. دا د بوتانو سره دا سلوک دا د شرک عقیده ده، دا خراب عقیده ده. ذات کې به یو الله منو، دوه به نه منو، یو به منو. او په صفاتو کې به یو وحدت د الله چې کم صفات دي مخصوص ابا صرف د الله منو، د مخلوق به نه منو. دا به عقیده چې بچې به الله ورکوي بل څوک نشي ورکوي. دا به عقیده چې بیماری جوړوونکې او چې بیمار راوستونکې الله دی. اسباب به استعمالو، ډاکټر لبزو، حکیم لبزو، دم به استعمالو، خدا به وایو چې دا ډاکټر دم او دا دارو مونږ نشي جوړولی. په دې ټولو کې به د شفا اثر څوک پیدا کوي؟ وایه الله به پیدا. دا به عقیده ربوبیت، د الله کارونه، د الله صفات. الله چې کوم کار کوي کولی شي بل څوک نشي کولی. قسم به خدای کوي بل څوک وکړي. دا به الله کوي. دې ته عقیده توحید د وحده الله د وحدانیت. نو زه دې دپاره راغلی ما، دې دپاره چې دې خلکو ته ووایم چې یو الله ومنئ، شرک مه کوئ. د الله سره په ذات کې، د الله په صفاتو، د الله په کارونو کې ربوبیت وغیره په دې کې به الله له شریک نه ګڼئ. مالک د خیر او د شر حقیقي رب العالمین به ګڼئ. او زه هغې مقصد د خدای را لېږلی ما. زمارونو لږ داسو ته پته را زموږ جومات کې الحمدلله چې کوم ځای د مدرسې دپاره وقف شوی دی، نو تاسو ته پته کار پکې ښه تیز روان دی که خیر انشاءالله. نو ښه اخلاص نه پکې تعاون وکړي. سهار زموږ د دې محلې یو ملګری راغی، سهار هسې دا پکې منځ کې یو خبره راغله. د دې محلې یو ملګری راغی، زموږ ګاونډي و فضل شاه لالا، خدای پاک دې وبخي، الله دې په قبر انوار نازل کړي. زمونږ د باباجي خدمت یې کړی و، زمونږ خدمت یې کړی دی، د دې ټول کلي خدمت یې کړی دی. په یو خوا به په دې کلي کې یو معیاري پر سرکي پورې ګرځېده فضل شاه لالا، خدای دې وبخي، ډېر ښه سړی او د جومات سره ډېره مینه وه. یو وخت کې مونږ د دې جومات دپاره څه د ځای اراده کوله، غریب به مونږ سره منډې معیاري پورې والې روان. زوی یې راغلی و، دغه مالا لکه نوم یې شو ناظم شاه صاحب، مال 12,000 روپۍ غالبا ولی بابا کې راکړه. ډېره جزان دي، غریبانان دي، ډېره جزان دي. ما ته دا 12,000 روپۍ به والې او دا به په دې مدرسه جومات کې ولګې، دا به د ما د پلار دپاره آخرت دپاره ثواب شي. غریب عجز خلک، کسبګر انسان عجز وي، قصب چې کوي دا عجز وي. دا غریبانان دي، دی پردی ډوډۍ ته ناست دي غریبانان، دا خدمتګاري غریبانان. ما وی ګوره دا اوس د ده زړه کې یو جذبه ده، څومره لویه خبره ده. نن د پلار مینه د هغه لکې پرته ده، نن د هغه لکې د پلار مینه پرته ده. دا پیسې په بچو هم لګولی شوې، دا بچې په ښځه هم لګولی شي، دی پر ویرونو هم لګولی شي. محتاج دي غریبانان، محتاج دي، ما ته پته ده، بېوسه دي عجزانان. نور درته نشم ویلی، خو د هغه په زړه کې د پلار محبت او مینه ده. زما پلار ډېر ښه سړی و، زما پلار مونږ سره خوارۍ کړې دي، ورېږه زما د پلار دپاره یو ثواب ګټم او جومات کې ورکوم 12,000 روپۍ. ما په ډېره خوشحالۍ غلی بابا ته واخېسته، ما لاس پړ دې هم نه ده. 12,000 دي که لا 14,000 ما کتلې هم نه، غالبا 12,000 ما واخېست. زما وروڼو
تاسو ته ځکه یم چې زما مقتدیان یې د دې جومات تاسو یې که خیر انشاءالله العظیم نو موږ کار جومات کې شروع کړی دی الحمدلله تېر ځل هم تاسو ډېر په اخلاص چنده ورکړې دی ډېر په اخلاص بار ملکونو نه هم زما یو دوست دی هغه هم د انګلینډ نه هم څه لږې شان پیسې سره پاسه څه یو لاک روپۍ ما نه وسیري دي هغه رالېږلي دي داسې څه دا ډېر دوستانو لا رابطې کړي دي چا څه لږې ډېر رالېږلي چا نه دي رالېږلي او ما فیض احمد ته مې کار شروع کړ فکر مه کوه دا به سر ته رسو قرضونه به رالوله خو دا به انشاءالله کار به نه بندو چې دا خشته ښکلې د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو پکې جوړه شي او بره پې ښه خشته ښکلې چت واچو چې د جمعې دا مخه ملګري پکې لاندې د جمعې بیا مونځ کوي او بره هم پکې د جمعې مونځ کوي انشاءالله العظیم زمارونه ستاسو جومات دی ستاسو مدرسه ده نو دا څادر ګرځي ورې ما تاسو ته موږ بار چندې نه غواړو نه زموږ سفیر څه چې غواړي نه زه خلک ګرځوم چندو پسې نه دا کار کوم خوړه مې ارمان دی چې دا ستاسو د دې جومات مقتدیان یې که د تورنګزو یو که د بار نه د پېښور یو ځای بل دی نو اخلاص سره په دې څادر کې حصه واچوئ ښه ځکه سیمټ په 1500 څه د 10 د پاسه بوری ده ډېر زیات لګي ډېر زیات لګي سیخ دی او څه د پاسه څه 1,15,000 دی که 12,000 روپۍ یو ټن دی او ټنونه به پکې لګي کرشم پکې لګي هر څه پکې لګي نو بعضې دوستان که څوک پکې تعاون کول غواړي اوس دی زما ورور دی قاري صاحب فیض احمد صاحب هغه سره خپل نومونه ولیکئ یا تاسو ته خو ما نمبر ویلی دی 0333 913 12 10 هغه نمبر دی یا ما سره هم خیر دی رابطه کولی شئ نو زړه د اخلاص نه تعاون وکړئ پلار پسې خیرات وکړئ مور پسې خیرات وکړئ پلار پسې مور پسې لکه څنګه چې ناظم شاه وکړ دقسې پلار پسې مور پسې خیرات وکړئ تاسو هغوی راوړئ دغې مور او پلار ماشومان لوی کړی یې دغې مور او پلار درله او دسماتي پاک کړي دي نن هغوی ستا مدد ته محتاجه دي او د دې صدقه جاري نه لوی مدد بل نشته او ځان دپاره مو کې مصیبتونو رد صدقې خدای به مصیبتونه درنه لرې کړي او دا عقیده وساتئ چې د خدای لار کې ورکړئ خدای غیرتي دی دا به نه روکئ انشاءالله د هغې بدلې به خدای په دنیا کې هم درکوي په آخر کې به هم درکوي انشاءالله العظیم بهر کې پرونو دا خدا صادر ګرځېدل هغې متعلق خبره مې وکړله بهر ملکونو کې زموږ دا بیان ډېر خلک اوري چې څوک هم دا اوري هغوی ته هم زموږ دا درخواست دی چې که د مدرسه هم د جومات هم دی څوک پکې څه قسمه تعاون کول غواړي نو موږ سره کولی شي انشاءالله ډېره زیاته ګراني ده او ډېرې پیسې لګي دغې خور سره او خویندو سره د خدای د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي زه خو وایم چې یا الله تی په دنیا هم خوشحاله کړي او په آخر هم خوشحاله کړي او خدای مور او پلار لی په آخرت کې اجرونه ورکړي ځکه ډېره غټه قرباني وکړه ډېره غټه قرباني مونږ سره کړې زموږ زړه ورته دعاګانې کوي او تاسو ته به هم چې د زړه اخلاص هم ورته دعاګانې کوي انشاءالله بهر کې زما وروڼو عقیده زما خدا مقصد دی چې الله ته حضور پاک هغه شپونکي ته وایي چې الله پاک یو ومنې زه د هغه الله رسول یم شپونکي ورته زه وایي که دا چل مې وکړو دا چې ته ماته څه نو بیا به ما سره به څه چل کېږي زه به څه شم اشپونکي ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل وی تعالی به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي د خدای د عذاب نه به بچ شي مسلمان به درته ویلې کېږي او زما د دې صحابو به رور شي رور د دې رور وشي زمونږ به رور شي وی زه به رور شمه زه خو تک تور یمه زه خو ډېر عجز یمه زه خو فقیر مسکین یمه ما خو سپلی جامې م شلېدلې دي او ما نه خو بینځي بینه زه به ردوی رور شم حضور پاک فرمایل بالکل که ته په اسلام کې داخل شو مسلمانی دې ومنله نو بچې زه به دې را تر غاړه باسم ځان ته زما دا صحابه به دې ځان ته را تر غاړه باسي زمونږ رور به شي رور په مونږ به ډېر ګران شي انما المؤمنون اخوة مسلمانۍ کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري رور مسلمانی وایي دی مسلمان د مسلمان رور بس مسلمان د مسلمان دشمن بنی مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته پاغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګوري او د مسلمان ښځې ته به پاغه نظر ګوري لکه د خپل لور ښځې ته چې په کم نظر ګورم او د مسلمان مور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې مور ته چې ګوري او د مسلمان لور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې لور ته چې ګوري درندګي به نه کوي نن خو درندګي شروع ده
ښځو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي ښځو سره زما لس ستړی شو ما مخکې هم تاسو ته بله جمعه کې ویلي چې خدای دپاره د ښځو د طلاقو دا قصې مه کوئ ورشه وګورئ په پنجاب کې زموږ دا صوبه ګزاره کوي هلته موټروی باندې غریبه زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی دا درنده دی که د انسان دی دا خو درندګان دي د شپې دلته راپاسې ښځه کوزې د موټر نه بچي دې تختې ښځه بچو پسې درمنډې وایي شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلي د انسانیت دی ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي په کور کې دننه څونه ظلم کوو سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره د ګډه وډه پرته د کټ څادر د ګونجې منجې پروتي او چې کمې اوبرې د شپې څکلي او کمې پیالې د ګنده پریښي د ډوډۍ هغه ګنده پرېږدې او چې ته لاړ شې واپس راځې ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کړي څادر وڅنډي درته یې ښه مزېدار اوار کړي چې راځې صفا څادر او صفا کټ له را روان څکلي ماسخوتن ډوډۍ د خپلې روغې دي ګنده پرېښي او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښي د شیشه صفا په کور کې پرتي مړه دا غیرت دی دا ښځه ته وحید ته کې دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې دې ښځې سره هم ته ظلم کې او جامې دې وویستې ماسخوتن او سارې درته ایسري کړې پاکې جامې ښودې دي او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د ښه مدېدار په صابون ووینځلې او صفی کړو بیا یې درته ایسري کړو تیاره جوړې درته کېښوده او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې صفا کړی دی چې ته وودې او واپس راځې هغه یې درته غوڼ جارو کړی صفا کړی وي او چې ته راشې ستړې ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ایښودي او چې ته وایې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه وایي چې ما خو نن ټول ورځ جامې اینځلي دي لاس مې خوږېږي دا نه وایي چې ما خو ټول ورځ نن بینګلی پرې کړي دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یو ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي دا نه وایي چې زه خو ستړی یم نه زما سر خوږېږي هله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خپو هم دله زور وکړي دا دله مور هم کوي مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي د بوډۍ مور زر د لزورو کې زور ځان ته یېري یېر غریبه ناجوړه انسان د مور نه یېري ځان ته یېر او تا ته کښېناسته بچې څنګه او ته ورته یې مورې ته څنګه وایي چې ته ښې زه ښې یم هغه مور هم مونږ کوتک راوالو په سر یې ووو هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی هغه مور چې ته بار وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو د سپی په نظر ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای نه بیا تا سره د هغې د خور ځای تا سره نه د هغې د رور ځای تا سره نه موږ ورته ولې دونه ظلمونه مونږ کوو مونږ خدای له به نه ځو دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو دا لوښي دله څوک اینځي دا سر ته یې څوک ناست دی ښځه ناست دی مور ناست دی خور ناست دی چې ګوري اور پسې شاته خور شاته ګوري اور مې بوډا شو اور خو مې ملا ټیټه شوه موږ څه وایو مونږ سپي نظر ورته نه کوو خور مونږ په کال کې یو شکری چوري وله ساتلې هغه وله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته مونږ د خور په نظر ونه کتل مور ته مونږ د مور په نظر ونه کتل لور ته مونږ د لور په نظر ونه کتل دا کم خوا دا مسلماني لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي
دا د صحابو نقش قدم دی. صحابو د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا مونږ کوو. زه مسلمان یم، دا حال دی زمونږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې او ځای په ځای آی دن اخبار کې راځي، روزانه اخباراتو کې دا راځي نن دا کوان ورلې او ښځې رونیمه بچو مخ کې ول عزت تار تار بله خور نه نه بله لور نه نه. مسلمان پیغمبر دا ویلی دی، صحابو دا ویلی دی، دا ته چې څه کې قبر موږ نه پیژنو چې موږ قبر له روان یو. اخرت موږ بالکل هیر دی. د خبر عذاب ته زموږ نظر نشتا، د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشتا. د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مز د دنیا مزې چلچي. زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوئ، تپوسې کوئ. تورسرې دي، کور کې ناستې دي، غریبانان نشي کولی مزدوري، رور له پکار دي. د خویندو تپوس کوئ، ورځئ شی وله وړئ، لږ شي باندې خوشحالېږي. مړی سموڼا سې ورځه د خور تپوس کوه، خوشحاله به شي. مور سره لږ سات کښېنه که جم دی وي وکړئ قبر له اور لوی نعمت خبر نه لړو په سر رحم لاسې کده ترور دې د خیال ساته ظلم نه کوي چرته تا درندگی د درندگان اورېدل اړه مې درد وکړو چې دام نه چالور به هر څوک چې مسلمان خدا مسلمان وطن کې سفر ہو گئی ولې دا دونه ظلم موږ خلکو شروع کړی د ښځو سره بهر کې زمانونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بدیم خوشحال کی نمونگ رور بشے رور بشم آو بالکل مانا خوب بینزی مونگ بدلا ترغاڑا بازو زانتا دین کے بیا نشت لا فضل لی عربی علی عجمی ولا لی ابید علی اسود الا بالتقوی دسبین فتور دا عربی پا عجمی فرق چرے پا تقوی دی پرہیزگارے باندھے نور دا فرق نہیں دا تور دا دسبین دے دا مالدار او دا غریب دے زمارونو وی خواہ وی دا سی بوشی وی او من اگا شبون کی کلمہ شہادت ہوئی او خدا مسلمان کر مسلمان شو کہ مسلمان شو رسول اللہ مبارک توئی وی اس بسکو ما دیتا امانت وئی دیتا پیغمبر وئی پہ بچے لاڑ شو دا گڑ چلے چے دا چادی دا غوی تاوالا کا نو بیا رازا آہا اس عقل سوئی دلتا عقل ہوئی چے دا خول دشمن گڑ چلے دی غنیمت تے بگو تو رالے کہ حملہ پا دی قلاو شوا دا گڑ چلے بنی سو غنیمت بھئی او لاس نراغی واپس یو سا او کم وقت دے صحابت دومرا غریبانان اوگی دی دومرا چی دا یہودیانو نے خرا رونی والخرے علال کرل خرا دا کورنی خرا او پکٹمو کے غوخ باند دکلے نو حضور پاک دا چاوی چی صحابہ کو خرا علال کرل او اغی پکٹمو کے باند دکلے وی علاوازو کے مردار دی اگی تا پتہ نو غریبانان ہوتا دا غی وقت کورنی خرا دا غی غوخ خورد حرام شو مردار دی یو صحابی وی یو دا او واز گے یو دا غچارو ویشتلا تیلے وی ما ور ڈوب کڑے ہو گیا ما حالانکہ بدبوئیں و بوئیں کہو کہ شاعت ہمیں قتل حضور پاک مبارک ہو لگا حیانا اوگی دی غریبانا اس درک نہ لگی ام دا گڑی چیلے سبا غنیمت کے راہ حاصل ہے لیکن دیش بن کے توی بچے دا یوسا علی شابہ دا خپلو کسانو تا واپس کنو بیاراشا ولی زکاغوی تالا دا گڑ چیلے در کڑی تو خو مزدوری یو معاہدہ دا وسرستا پتا ذمہ داری دا چدا باغی لواپس گوزی امانت کے خیانت بنے کے بچے شابدہ واپس یو سنو بیاراش او با کس ابدا سے نن سوارا دشمن مال سا او بیاغا دشمن تا چی حملہ دی پی کڑی دا محاصرہ دی کڑی دا قسم پا خدای دا رسول اللہ مبارک امین امین امانت کر او صحابو تیدا چل خول دے اگا گڑ چیلے واپس بوت دے صحابہ کش نہ کہ صاحب دا خو غنیمت تے کرا دشمن مال دی محاصرم کڑی دا نا دا دی بچی ذمہ داری دا دی کشپن کے دے اگی ور کڑی دی دا واپس گوزی ون کہ خیانت را نش
دنیا کې یو مثال پرېږدم ګډ چیله واپس کې واپس راغی چې راغی رسول الله مبارک ته ویل بس کو ته حج وخت هم نه چې حج نه دی او څوک وایي دغه وخت کې لا حج فرض هم نه د مانځه وخت هم نه لري چې مونځ وکړم د روژې میاشت هم نه لري چې روژې ونیسم غریب دی زکات هم پې فرض نه دی وایي بس وکړم وایي بس اوس که دې خوښوي نو توره په لاس کې والې جهاد به وکړي وایي ښه چې جهاد وکړم او مړ شم څه به کېږي خو لا غریب نه دی خبر که نه وایي چې مړ شي نو الله به د جنت الفردوس ته ورسوي هغه جنت چې د الله د عرش د سوري لاندې دی او چې مړ شي وایي زه خو تک تورې ما وایي تک تورې خو که مړ شي تا نه به رڼا خیږي تا ته به د جنت حورې هرکلې او مرحبا وایي وایي دا دې توره راکړه توره یې ورکړه لاړ وجنګېد اتفاق ته ګوره شهید شو چې شهید شو صحابه ټول پرې راغونډ دي وایي دا څوک دی دا خو څوک ناشنا دي مونږ خو نه پېژنو نور خو ورته پته وه چې پلانکې دی زر اوچت کشه هغه لمبۍ او هغه د خیر په شهید لمبول خو نشته خښۍ دفن کوي خو دا خو ناشنا دی رسول الله مبارک وایي دا هجوم او بلا سره وایي دا صاحب یو هلک شهید شوی دی څوک یې نه پېژني په تیر کې لګېدلی دی او که دا څنګه دی نو هغه ته خلک راغونډ دي نبي علیه السلام مبارک ورغی چې ویې کتل وایي دا زه پېژنم تاسو نه پېژنئ خو دا بچې زه پېژنم هغه بچې دی چې د نه مونځ وکړو نه روژه ونیوله نه زکات ورکو نه حج وکړو نه نیک عمل وکړو خدای جنت الفردوس ته ورسوي وایي دی ما ته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچې او دا بچې دې وخت کې ما ته د حور عین سره خشته و حورو سره ښکاري او دا بچې دې وخت کې ما ته لکه د سپومۍ خشته ښکلې رڼا ښکاري او دا بچې ما ته ډېر خوشحاله ښکاري لیکن امانت واپس ورسي مکه مکرمه چې کله فتح شوه مکه مکرمه غیره خبره اوږده ده اوسه دا به درته بله جمعه کې ووایم خو زما وروڼو په مونږ ستاسو دا غټه ذمهداري ده غټه د مانځه چې مونږ په صحیح طریقه ویم کو غلط یې ونه په مونږ دا زکات ذمهداري ده چې مونږ زکات د هغه طریقې سره ورکړو چې کوم مونږ ته رسول الله مبارک ویلی او مونږ پکې ریا ونه کړو مونږ صدقه او خیرات په هغه طریقه ورکړو چې مونږ ته پیغمبر مبارک ښولی دی او مونږ په هغې کې ریا مه نه کړو او سبا دا مه نه وایو زکات مې در نه کړه خیر ښېګړه سره کوم او زما لغم خادی له اوس نه راځي نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى احسانونه به نه کوي او نه به چاته ضرر رسوي صدقه به په دې نه برباده او روجې نیسو یو ذمهداري د په هغه طریقه چې حضور پاک ښولی حج هم یو ذمهداري د په هغه طریقه امانت ذمهداري ته وایي چې الله ویلي په هغه طریقه او ایرونو د ښځې پته یو ذمهداري ده هغې سره به هغه ژوند تېری چې څنګه الله او رسول تېر کړ څنګه رسول الله مبارک تېر کړی د بچو هم تا باندې یو ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې کوم موږ د پیغمبر مبارک ښولی دی په بچو د پلار او د مور ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې موږ د پیغمبر مبارک ښودلی او په افسر هم یو ذمهداري ده چې د خپل ماتحت سره به داسې ژوند تېری لکه د بچو سره چې ژوند تېری او د کلاس فور او د بابوم دا ذمهداري ده چې د خپل افسر سره به داسې ژوند تېری لکه د پلار او د تره سره چې څنګه ژوند تېری او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمهداري ده چې وخت به پوره تېری ټګي به نه کوې په ډیوټۍ کې ډګي به نه کوې او د خزانې کې به کرپشن نه کوې کرپشن پتا ذمهداري ده خیانت به نه کوې خزانې سره ده ملک نه به کوې دا ذمهداري ده پتا دا ذمهداري ده چې ستا ملک دی دې ملک سره به هم ټګي نه کوې دوکه به نه کوې دا ټول ذمهدارۍ دي که پتا دا هم ذمهداري ده چې زه دله پیسې درکړمه چې ماله روجې راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا روجه به راکې مساله راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا به راکې غوښه راکړه نو صفا به راکې ګن به راله نه راکې پیسې زیاتې والا دی خو زیاتې کېږي زیاتې به درکړم خو ښه شی راکړه ټماټر والا هم ټماټر اخلي نو دا ذمهداري ده پتا چې ښه شی به ورکې
دا نه چې هغه پیسې رالي د جیب نه تا ټول د لاندې نه هغه څښاک چقل راغېستې هغه دې پکې ورته اچولي دا خو امانت دا خیانت دا ټول خیانت کې راځي ټوله ورځ خفه کېږو به نه نیکان هم شته صالحان هم پکې شته خو بعضې کسان بعضې دکانداران د 1 نمبر په دی 2 نمبر شي خرڅوي قسم په خدای خیانت د یو پاک سی په ځای ګډه خرڅوي ګډون شي قسم په خدای خیانت دی او حرامه ده ته چې کوم شی غواړې هغه نه درکوي د هغې په ځای بل شی درکوي ته یې ماله جاپاني راکتله چین والا درکوي ته یې ماله اول نمبر راکتله 2 نمبر شی درکوي قسم په خدای چې دا هم خیانت دی او ټګي ده 15 ګیره ده او سترګو کې د رانجم خړې راچولې دي او ګیره له ښه د زیتون تیل ورکړی چمک دې موله ورکړی دی او بډې دې موالې دي او دا چلونه کې کال کې عمره او حج هم نه قضا کې قسم په خدای چې حرام خوري قسم مې راته وخوړه کوه حجونه عمرې که ګیره د نامن هم لاندې که پټکې م ورسره ووه ښه رانجم واچوه ګیرې له ښه چمک ورکه دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل یې خدای له نه جوړ کړی دې دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي ته ورشې وایي د خو په لمن منځ کېږي د ګیرې ته وګوره سمه رڼا کوي د مخ ته وګوره سمه رڼا کوي د تندي ته وګوره سم سجدې پې داغونه جوړ کړي دي او د رانجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوي دا ټول دې پورې کوي او د شکل ته وګوره بډو ته وګوره ای بانک سره جومات ته لاړ او میانس کې ورته وایي کاکاجي تمارو چې پکار دی خو چې ګډه پکې نه نو ټول دل هغه 2 نمبر شی دی 2 نمبر ګندر ته ټول در واچوي هغه دوکې والا شی دله درکړي په دې قسم دی چې دا حرام 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 او رسول الله مبارک فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونې د جنت خوشبو پې حرامه ده اله به دي چې په دوزخ کې وسولي فالنار اولا بها ورته په مولام ذمه داري ده د عوامو سره به ته خپل اخلاص کې دین به ورته بیانوي دا معنی کوي چې که زه دا خبره کوم د ما مقتدي به خفه شي او ما په طریقه په نرمۍ بیان کړه ما به د امامتۍ نه وباسي رزق په امامتۍ کې نه دی خدای به درکوي په مدرس هم ذمه داري ده د مدرسې په مدرس چې دی به هم درس کې ټګي به نه کوي دوکه به نه کوي صحیح طریقې سره به درس کې یو کتاب به ګوري پاچا یو خپله ذمه داري هلته مې نیمبوان اخیستل په پېښور کې ګاډي والا ته مې ګاډي ودروه او ښه لویې ګیرې وخښته و مزېدار ما وی که خیر انشاءالله سړی مې مونته و دی به ښه شی راغلی دومره غټ غټ ټیمبوان مې په څو دي کیلو په څو دي وي په دې مې ښه دا سر والا نیمبوان به راکوې ریټ مې سره ونه کوي چې ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې دونه هوښیار ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې مې ټیک شوه مې بس شابه وتله چې مې اوس تلی ورړمه که لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډۍ ته تله ورړمه ای کاکا دا بره وی دا به په چا خرڅومه مې اوس غریب سړی مولیم نه جنګ نه شم کولی نه ستغه ویلی شم ګنې زه به راته اوس لنډ جواب در کوم چې په هغه مور دې خرڅ کړه په چا خرڅه ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم رسول الله مبارک یو ځل راغی او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو سړي ته دا ویلې وی باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېده چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده هغه ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاګ پې دوکه کړو او ګاګ پې ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ ښه ورېږه ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکعته نفل مې م کوله او منځ کې د ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول ارامه دی راوړی حرام به نه کوې حلال به کوې په دوکاندار دا امانت دی ذمه داري ده چې کوم شی ګاګ ته نه اخلي همغه شی ورکې غلط به نه ورکې لږه ګټه قسم په خدای که په پیسه کې پیسه د انسان د راحت ذریعه ده ګورې راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعه ده راحت او سکون د چا په لاس کې دی که ملګري خبره کوله و خبره نه اوږده شوه وی روانو عمرې له زما یو ملګري وی ډېر زیات مالدار نو ما هغه ته ویل چې هلکه
چې ته چې لاړ شو چې ته ځان له چې ته نږدې دی والو او عمرې دپاره ځو چې مځای هم نږدې وي چې مکې ته حرم ته تلل راتلم راته اسان وایي ما ته وایي مړه خو چې پیسې هر څه میلاوېږي ولې سوچونه کوي وایي ما ورته بیا وایي چې مړه دا چل وکړو دا یاره مړه چې پیسې را سره څه غمونه کوې چې پیسې په غرونو کې لارې وباسي مالدار اوسه څه کې د سره څه کوې هر شي کې پیسې 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 وایي خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وی د بیت الله په دې پوړی ناست دی او سر یې داسې لاس کې نیولی دی او دا چل کوي مې چې لکه څنګه چل دی ولې وی پېشمنۍ مې نن نه دی کړی ولې دې پېشمنۍ نه دی کړی وی سر مې خوږېږي نن پېشمنۍ پاتې دی ولې دې نه دی کړی یاره وی را پاسېدم هغه هوټل ته ورغلم بلاره شو پکې نو هغه سړي له ورغلم وی لینډ کې ودرېږم وی لینډ کې ودرېدم وی چې زما نمبر راته بانګې ووایي مې تا خو وی چې پیسه هر څه کوي که پیسه هر څه کوي نن د پېشمنۍ ولې ونه که چې پیسه هر څه کوي پیسه به د سره او ډاکټر به راته وایي چې دی بابا علاج نه کېږي دا کور ته بوځه ځکه نه به پیسې ته جوړ بس پیسه به د سره دوی به دې بوځي شفا ته آغا خان ته غټو غټو اسپتالونو ته وبوځي او ډاکټر به وایي 80 لکه روپۍ راوړه دا داخله که دی نه بغیر نه کېږي 80 لکه به داخله کې بیا به ډاکټر وایي یاره بس مونږ خپل کار وکړو ستا بس دوا ورته کوه ځکه نه به پیسې ته بچ که نه پیسې ته جوړولی شي پیسه د انسان د راحت د سکون ذریعه ده راحت او سکون په چا کې دی لکه الله کې هغه سره ځکه خو الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله خدای سره به ټګي نه کوئ د خدای چې کومه ذمه داري ده به پوره کوئ والرسول رسول سره به ټګي نه کوئ چې کومه ذمه داري ده هغه پوره کوئ وتخونوا اماناتکم او هغه څوک وایي لا پکې واپس کا چې خپل امانتونو تخونوا خپل امانتونو کې به ټګي به نه کوئ او بیا وروسته ورپسې څه وایي بیا وایي انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو د مال او د بچو دپاره ټګۍ کوئ او ذمه دارۍ نه پوره کوئ دا خو ازمایښت دی ګوریم خدای پاک الله چې سره دی هغه انسان دپاره بهتر نو انشاءالله هر انسان په دې پوه دی امانت څه ته وایي ذمه داري هر انسان په دې پوه دی چې په ما د خدای څه ذمه داري ده په ما د رسول څه ذمه داري ده او په ما د بنده څه ذمه داري ده په ما د ښځې لور خور ګاونډي او د ما د زمیندار او د همسایه او په زمیندار د نیک څه ذمه داري ده هغه به پوره کوې دې ته امانت وایي پوه شې پې او چې هغه ذمه داري دې پوره نه کړه هغې ته خیانت وایي نو خدای دې د خیانت نه وساتي او الله دې امانت پوره کړي بعضې مسافرونو څه پیسې را لېږلي دي دعا ورته وکړي بلکل بعضې کسان وي پیسې باندې پیسې را لېږلي دي او څوک په ایزي پیسه وي را لېږي نو قاري صاحب فیض احمد وي ما سره دې رابطه وکړي زمونږ کلي کې دی وایي زمونږ کلي کې یو رکوټې جو نو دا حضرت ما تاسو ته مخکې مو دعا به دې ته هم کوو د زړه د اخلاص نه کوو چې دا مونږ ته چا دا ځای بخلی دی چې الله د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او دا وله خدای پاک هغې دپاره خویندو له مور او پلار ټولو له د دنیا او د آخر د خوشحالو ذریعه وګڼي او چې چا مونږ سره امداد کړی دی د بار ملکونو نه بعضې دوستانو څه لږې ډېرې پیسې را لېږلې دي یا دا دلته نه ډېرو دوستانو تاسو دا په څادر کې پیسې دي نو زمونږ خو ډېر زیاته پیسه په دې لګي خدای تاسو له دې اجر په دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې هم درکړي او ستاسو دا حلال مال دی خدای پاک په دغه جومات او په دغه مدرسه کې الله استعمال کړي ور څومره د خوشحالۍ خبره دغه دی نن پکې پوړونه خواره دي او دغه دی مسلمانان پکې ناست دي مونځونه پکې کوي څومره د خوشحالۍ خبره او دا چې که خیر آباد چې زموږ خاص هم جومات کې ګوره لارو کې زموږ ملګري هغه دی اوس هم ولاړ ځای راسره نشته بره چت هم ډک دی هغې کې هم ځای نشته هغه خوا برنډه هم ډکه ده او بیا هم نو دا چې خدای باد کې هم تاسو پکې مونځ کوئ ماشومان به سبق وایي بیا هم درته وایم چې څه تعاون د چاره طرف نه وي انشاءالله هغه پکې وکړئ ښه د سیمټو په شکل کې مونږ ته د سیمټو د خښتې مونږ ته ډېر ضرورت دی دلته ځکه خښته ډېره ګرانه ده په 10 ځکه 11,000 روپۍ باندې خښته پونج پروزي نو ګرانه ده نو هغې کې که څوک مونږ سره تعاون کولی شي او یا په سیخ په شکل کې یا بل څه طریقې سره نو زمونږ سره نه دی دا د رب العالمین سره دی چا هم چې تعاونونه کړي دي الله دې ورله د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي الله دې مزید توفیق هم ورکړي یو ملګری دی غریب په انګلینډ کې بیمار دی غریب ناجوړه پروت دی او څه لږ تعاون یې کړی دی هغه د خپل وس مناسب ډېر شی دی د هغه د وس مناسب مونږ له هم ډېر شی دی د هغې د وس مناسب او الله پاک دی هغه له هم اجر او برکت ورکړي تاسو له دې خدای